سلامونه ملګرو، نن بیا هم راغلی ما د یوې نوې ویډیو سره چې څنګه کولی شو د AI په مرسته سټایلیش او وایرل عکسونه جوړ کړو. لکه څرنګه چې تاسو ما سره دغه عکس کتلی شئ، یا هم دا عکس کتلی شئ، یا هم دغه عکس کتلی شئ. نو څنګه کولی شو چې دغه رقم ته ښایسته او وایرل عکسونه جوړ کړو؟ نو په دغه ویډیو کې درته ټوله طریقه هم د ویډیو شروع کول نه مخکې یوه کوچنۍ غوندې یوه دنه کوم که چېرته زموږ چینل ټیچ عمر سکلز کې نوي یاست نو زموږ چینل درسره سبسکرایب کړئ او د بیل آیکن تړلی درسره کېږئ تر څو هره نوې ویډیو تر تاسو پورې در ورسېږي. همدارنګه دغه ویډیو درسره لایک کړئ او همدارنګه په ډسکرپشن کې به زموږ د واتساپ او ټلیګرام چینل لینک هغه هم د نورو اضافي معلومات لپاره درسره جوین کړئ. راځئ د ویډیو په طرف. ښه ملګرو، د هغې لپاره به اول تاسو راشئ پلی سټور ته. پلی سټور ته چې کله راغی دلته به سرچ ته راشئ. دلته زه راځم سرچ ته. په سرچ کې به اول ورته ولیکئ چې جیمینای چې کله ولیکه او سرچ به یې کوئ. چې کله مو سرچ کړه نو تاسو ته به دغه شان صفحه راشي. دغه ځای کې دغه ګوګل جیمینای ګورئ، دا سرچ کې دا به ډاونلوډ کړئ، انسټال به کوئ. بیا به راسئ سرچ ته. په سرچ کې به ولیکئ پرومپټ فیکس مو چې کله ولیکه دغه دویم نمبر اپلیکیشن چې کوم دی دغه به انسټال کړئ او وفین به کوئ، یعنې خلاص به یې کوئ. اول به راشئ دې ته. چې کله دې ته راغلی خلاص مو کړو نو دا نه لوګین کېدل نه غواړي نه به ډایرکټ به تاسو ته دا شان صفحه راشي. په دغه ځای کې به تاسو راشئ، خپل د خوښې عکس به سلیکټ کړئ. مثلا زه راځم دلته ګوره ډېر ښه عکسونه دي. دلته به راشئ په دا لاندې لوډ مار باندې کلیک کړئ، دا شین خط باندې نور عکسونه هم تاسو ته راځي. نو دلته چې تاسو څومره کتلی شئ هغومره زیات عکسونه دلته تاسو ته راځي. چې هر رقم عکس تاسو خوښ شي په هغې به تاسو کلیک کوئ. مثلا زه راځم دلته تاسو ته عکسونه ښایم. دلته ګوره ډېر زیات عکسونه دي. دلته وګورئ چې هم د ماشومانو دي، هم د زنانو دي، هم د غټانو دي، یعنې خلکو دي. هر رقم عکس د ښځو لپاره یا د هغه لپاره هر رقم عکس تاسو دلته جوړولی شئ. را به شئ مثلا دغه ګورئ دلته زیات عکسونه دي. تاسو کولی شئ په دې کې DP یعنې نومونه خپل نومونه د خپلو نومونو تورې هم په سټایلیش کې جوړ کړئ. دغه ګورئ. نو اوس دلته زه راځم مثلا په دغه عکس باندې کلیک کوم. په دې عکس چې کله کلیک کړم دلته جنریټ AI پرامپټ په دې باندې کلیک کوم. چې کله مې په دې باندې کلیک کړم نو دلته ګورئ ما سره به دغسې لوډینګ روان شي. دې نه پس به موږ ته یو خط ولیکل شي. دا خط بیخ کې به راته ولیکل شي چې کافي پرامپټ، یعنې پرامپټ له دې ځای نه کافي کوي. دغه ګورئ دلته موږ ته ولیکل شي په دې کافي پرامپټ به موږ ورته کلیک کړو. دلته ګورئ ایډز دلته راځي، دغه ایډز به کټ کړئ. په ضرب علامه به ورته کلیک کړئ. چې کله مو کټ کړئ اوس به راشئ جیمینای کوم اپلیکیشن چې و دویم نمبر هغې ته به راشئ. چې کله هغې ته راغلی هغه به راخلاص کړئ. دغه په کتې ګوګل سره لوګین درنه غواړي لکه څنګه چې دغه جیمیل آیډي دا غواړي. اول به راشئ د دې لپاره په دا جمع ایکن باندې کلیک کړئ. چې کله په دې کلیک کړئ بیا به ګالري باندې کلیک کړئ. چې کله بیا ګالري کلیک کړئ نو تاسو ته به یو دغه رقم ته صفحه راشي. اول به دلته اګري ووهئ، دغه اګري ګورئ دغه به ووهئ. چې کله مو ووهئ نو دلته به تاسو راشئ خپل عکس به ورته سلیکټ کړئ. مثلا زه راځم دلته یو عکس ورته سلیکټ کوم. چې کله مو عکس سلیکټ کړئ دلته به هغه لیکنه پیسټ کړئ کوم چې هغې ځای نه مو کاپي کړه. چې کله مو پیسټ کړه اوس به راشئ دغه عکس لږ لوډینګ اخلي، کرښه پرې تاویږي. هغې نه بعد چې کله لوډینګ واخیست هغه کرښه خلاصېږي بیا به راشئ په داسې نشان باندې به کلیک کړئ او دغه به ورته ولیکئ. چې کله مو ولیکه نو تاسو ته به دغه شانتې صفحه راشي او په دغه ځای کې ګوره وایي جسټ سیکنډ وایي 2 سیکنډ صبر وکړئ. چې کله مو صبر کړه هغې نه بعد ګوره دغه زما خپل عکس دی، ګوره ما عکس ورته اپلوډ کړم، همغه رقم عکس یې راته جوړ کړه. نو په دغه طریقه تاسو کولی شئ چې ټول عکسونه جوړ کړئ. زه اوس راځو د عکس ډاونلوډ لپاره پس په دغه شي نشان کلیک کوم. دغلته به موږ سره عکس ډاونلوډ شي. ګوره تاسو کولی شئ په همدغه طریقه باندې ټول عکسونه جوړ کړئ. هغې ځای نه پرامپټ راخلئ دغلته په همدغه طریقه جوړوئ. یعنې څنګه چې مې ویډیو کې درته وښوده ټوله کار په همدغه طریقه کوئ. عکس ورته اپلوډ کوئ نو همغه رقم ته عکس به تاسو ته جوړوي. ښه ملګرو، دغه وه زموږ د نننۍ ویډیو. که چېرته مو ویډیو خوښه شوي ویډیو درسره لایک کړئ او زموږ چینل ټیچ عمر سکل درسره سبسکرایب کړئ. د بیل آیکن تړلی درسره کېږئ تر څو هره نوې ویډیو ته تاسو پرې در ورسېږي. نورو په الله سپارم. د خدای په امان.